درنو لیدونکو السلام علیکم. په پنجشیر ولایت کې سخت جګړه پیل شوې ده. طالبانو ته د غټ تاوان اړولو ادعا شوې ده. د افغانستان د پنجشیر ولایت په سر مقاومت یا مزاحمت کوونکي شمالي اتحاد او طالبانو ترمنځ د خبرو د ناکامه کېدو وروسته سخت جګړه پیل شوې ده او مقاومت کوونکي دعوا کوي چې د طالبانو بریدونه په شا تنبولي او په غټه کچه تاوان ورته اړولی دی. په پنجشیر کې د مقاومت کوونکي شمالي اتحاد مشري احمد مسعود کوي. احمد مسعود د احمد شاه مسعود زوی دی چې د 1999 په لسیزه کې د طالبانو پر ضد مقاومت کړی وو او بیا د القاعده وسلوالو وژلی وو. په پنجشیر کې جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې په 15 اگست طالبانو کابل او د پنجشیر نه علاوه د افغانستان زیاتره برخې ونیولې. په 18 اگست په واشنگټن پوسټ ورځپاڼې کې لیکل شوې مقاله کې احمد مسعود ویلي وو مجاهدین د طالبانو پر ضد تیار دي او د پلار د وخت نه وسلې ورسره پاتې دي او د هغوی پر ضد به استعمال کړي. خو نوموړي ویلي وو دا پوره نه ده که طالبان جنګیالي پرې راغلل دوی به مقاومت وکړي او نوموړي لویدیځ یا مغرب څخه د ملاتړ غوښتنه هم کړې وه. د وی او ای د خبر تر مخه د احمد مسعود ویان فهیم دشتي ویلي طالبانو د پنجشیر په شمال ختیځ کې بریدونه کړي دي او په ځانګړي ډول د خاوک غره له لوري او په جنوب لویدیځ کې د پروان ولایت نیولی دی. دشتي دعوا کړې چې د افغانستان ملي مقاومت کوونکي غورځنګ چې د پنجشیر ډله دغه نوم د ځان دپاره کاروي د طالبانو بریدونه په شا تنبولي دي. هغوی دعوه کړې چې طالبانو ته په غټه کچه ماتې ورکړې ده. 1.5 طالبان یې وژلي دي او د 200 نورې ژوبل کړي دي او 15 نورې ژوندي نیولې او د طالبانو 4 کاروانونه یې هم تباه کړي دي. بل لور ته د طالبانو پلویانو په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې کړي دي چې د طالبانو کاروانونه پنجشیر ته پلو باندې روان دي او دوی دعوه کړې ده چې یو شمېر هغه علاقې هم نیولې دي چې د مقاومت کوونکو په لاس کې وي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.